السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ سي، خدمن او په خپلو چارو کې بریالي وای. دوستانو، نننۍ ویډیو مو درته د پیغمبر اسلام د سیرت په باره کې جوړه کړې ده. یعنې د پیغمبر اسلام د ژوند داستان، څنګه ژوند تیر کړی ده، په کومو غزاګانو کې شرکت کړی ده او کوم تکالیف په ده او کوم تکلیفونه د دین په باره کې په ده تیر شوي دي. دغه او نور ټول معلومات به انشاءالله په دغه ویډیو کې تاسو ته د یو اپلیکیشن په ذریعه وړاندې کوو. یعنې بغیر د پی ډي اف نه کولی شو په خپل موبایل کې دا معلومات وګورو. زه ویډیو شروع کوو. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل که چا نوي سبسکرایب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې هر وخت موږ همداسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. زه ویډیو شروع کوو. دوستانو، کله چې مو غوښتل د پیغمبر اسلام د سیرت په باره کې معلومات ترلاسه کړو، نو پښتو لنډ نبوي سیرت دغه اپلیکیشن به انسټال کړئ. د انسټال او ډاونلوډ طریقه یې زه درته د ویډیو په اخر کې ښایم چې څنګه کولی شو چې دغه اپلیکیشن انسټال یا ډاونلوډ کړو. د سیرت په اړه عمومي معلومات، د رسول الله سلام د نسب او زیږیدنه، همداسې تاسو لاندې ټولې غزاګانې او نور معلومات د پیغمبر سلام ډېر په اسانۍ سره کتلی شئ. او دلته د دغه اپلیکیشن یو ښه خصوصیت دغه ده چې کله مو دغه اپلیکیشن کې دغه د رسول الله سلام نسب او زیږیدنه دغه خلاص کړ، دغه صفحه مو خلاصه کړه، نو دلته سوال ده او د نه وروسته په همدغه سوال تاسو کلیک وکړئ، جواب یې راځي. یعنې زموږ پیغمبر اسلام څه نوم و؟ کله چې په همدغه سوال کلیک وکړئ، دلته یې جواب راځي. ځواب: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کومه ورځ زیږیدلی و؟ د دوشنبې په سهار. همداسې سوالونه او ټول ځوابونه دي، یعنې په ډېر لنډ سوال او لنډ ځواب، یعنې سوالونه یې ډېر په لنډو ټکو ورته ځواب کړي دي. طریقې سره تاسو د پیغمبر اسلام د سیرت په باره کې مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ. حجة الوداع، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت، رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات د پیل مرض څه شی و؟ د سر درد او ورپسې سخته تبه. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د پیغمبر علیه السلام د سیرت په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. او د اپلیکیشن د انسټال یا ډاونلوډ کولو لپاره مو د ویډیو په ډسکریپشن کې لینک درکړی ده، هغه لینک کپي کړئ، په کروم براوزر کې پیسټ کړئ، د هغې نه وروسته هغه انسټال کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ، تر څو تاسو هم په دغه ثواب کې راسره شریک شئ.